کتونکو ډاکټر مارنګ بلوچ چې د کوټې په جلسه کې ګرفتاره شوې ده. ټول معلومات په دې ویډیو کې تاسو کتلی شئ. دوستانو معلومات راغلی دی چې ډاکټر مارنګ بلوچ چې بلوچستان سره تعلق ساتي او په کوټه کې جلسه کوله چې په دغه دوران کې د مارنګ بلوچ 3 کسان هم وژل شوي دي او په دغه یو د 14 کالو هلک دی. داسې راپورټ مخې ته راغلی دی. کتونکو ډاکټر مارنګ بلوچ چې د بلوچستان ده او د خپل عوامو دپاره د پښتنو دپاره غږ اوچتوي. دغه سلسله د څو کالو نه روانه ده چې ډاکټر مارنګ بلوچ د خپلو هغه کسانو دپاره راوتې ده چې کوم کسان یې ورک شوي دي او نور د بلوچستان کې کوم حالات روان دي، نو په هغه کې منډې تړلې وي او د حکومت نه د خپلو حقوقو غوښتنه کوي چې موږ ته خپل حقوق ملو شي. نو کتونکو دا نوی اپډیټ مخې ته راغلی چې ډاکټر مارنګ بلوچ باندې پی آر کړ شوی دی چې د کوټې جلسې ته تللې وه او د هغې نه بعد بیا ګرفتاره شوې ده. هغې سره نږدې کسان چې ډاکټر مارنګ بلوچ سره کوم نږدې کسان ول هغه ورسره هم ګرفتاره شوي دي. د بلوچستان عوام راوتي دي او د حکومت نه دغه خواست کوي او غوښتنه ترې کوي چې ډاکټر مارنګ بلوچ دې راازاد کړی شي او چې بلوچستان کوم سروس دی هغه هم بند کړی شوی دی.